لینو اصل کې اجماع د امت مسلمه په دې ده چې باید موږ محبت اصل کې د الله او د رسول سره وکړو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله وی صلی الله علیه وسلم څوک تر څوک کامل مسلمان نسی ګرځېدلی، تر هغه وخته پورې سړی کامل مسلمان نسی ګرځېدلی حتی اکون احب الیه، تر دې پورې چې زه محبوب ترین د خلکو سم دته من ماله و ولده والناس اجمعین، له هر څه شي نه زه ورته محبوب سمه. نو د الله او د رسول سره محبت دا اصل ده، دا اجماع د مسلمان به د الله او د رسول سره محبت کوي، دا واجب و فرض ده پې باندې. بیا محصلینو ورونو دا محبت چې ده دا اسباب غواړي. ولی د یو چا د چا سره محبت وي؟ محصلینو ورونو تر ټولو نه اولینی معشوق د انسان څه شی ده؟ استفسار کوم خو جواب یې راکوي. او وروسته له الله نه الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، اول محبوب د انسان دپاره څه شی ده؟ نه، اول مین انسان په خپل ځان ده. علما چې کله بحث کوي د محبت علما، اول مین انسان په خپل ځان باندې ده. دا خو زه مختصرا بحث کوم، بیا تاسې په دې بحث کوئ، ځان سره یې لیکئ، بیا یې بحث پې کوئ. اول مین د انسان خپل ځان ده. تر ځان نه بل ګران کله په سړي باندې ستا الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، له هغې نه وروسته راځئ. تر ځان نه ډېر ګران زوی په سړي ډېر ګراني که ځان؟ زوی به ګراني زه وایم. تاسې اوس فکر وکئ، یو جي کې مقابله راغله، دی هم هلاکیږي، څوک ورته وایي چې یا دې زوی هلاکوم یا تا هلاکومه، څوک دی چاته نجات ورکوي؟ ځان، ځکه ځان ډېر ګران ده. اول محبوب علما هغه چې فلسفه‌یي بحث کوي هغوی وایي اول محبوب څوک ده؟ بیا د انسان اعضا دي، لاس، پښه، ګوتې، دا ټول اعضا د انسان، دا د انسان دویم محبوب ده. دریم محبوب د انسان مال ده، مال هم له زوی نه مخکې ده. مال سره ډېر محبت کوي انسان. کله کله تاسې داسې لیدلي چې د پلار او د زوی مقابله وي او په مال باندې مقابله وي، لیدلي مو دي؟ ما ته معلومه ده د پکتیا ولایت کې یوه پیښه ده، دومره سپینګیری پلار ده او دومره سپینګیری زوی ده، په مال سره جنجال ده. پلار بندي ده اوس او زوی پسې ټوپک راخیستلی مړ کوی. نو خو د مال او د ده مقابله راغلله، نو دی مال ته ترجیح ورکوي او چاته یې نه ورکوي. ډېر پلرونه به مو لیدلي چې دویم واده وکړي، نو هغه زمنونه تیر سي، مخکینی نه دغه مال راواخلي، دغه وروستنیو ته یې ورکوي. نو مال ډېر پې ګران سي که نه، نو بیا مال ده، بیا ولد ده. نو اول محبوب انسان ته دا شیان دي. دویم از اسباب محبت احسان است. الانسان عبد الاحسان، کسی که امرای تو احسان کرد او سبب محبت میشه. حدیث روایت است تهادو تحاببو، شما هدیه بکنین، این هدیه محبت در دل پیدا میکنه. علما میگوید این علامه محبت است. وقتی که امرای یک کس محبتت پیدا شوه، یک چیزی که به او بخل میکنی به دیگه کس نمیتی، به امو محبوب میتی، علامه محبت است. امرایش که بینشینی دست او را میگیری، ما در عربی میگیم تشبیک میکنی، دست ایتر میکنی، مشابکه، یو لاس په بل لاس کې ورکوي، دا د محبت علامه ده. ابتدایي نه کې دا دي چې ورسره کینې وي دا لاس خو دې ته راکړه، بس لاس یې داسې تر نیولی وي. او یا دا ده چې کوم شي باندې بخل کوي بل چاته یې نه ورکوي، ده ته یې ورکوي، نو بس دې ته دی بله علامه ده. نو بل سبب د محبت احسان ده. الانسان عبد الاحسان، جبلت القلوب على حب من احسن الیها. مائل سوي دي زړونه چې محبت له هغه چا سره وکړي چې څوک ورسره ښه کوي. دا دویم
دریم سبب هغه چې دا ریښتونی محبت دغه ده. ریښتونی محبت دا ده چې لذاتي وي، د بل مقصد دپاره نه وي. کله کله چې اوبه روانې وي سړي ته ډېر درې شیان سړي ته ډېر خوند ورکوي. سی چیز که بسیار انسانا خوشش میکنه: آب روان و سبزیها و گلها و وجه الحسن، روی جمیل و یعنی ښایسته مخ. دا درې شیان انسانان طبعا و فطرتان خوښوي. اما دغه خوښول دوه وجوهات لري. کله سړي ته روانې اوبه د دې وجې نه خوند ورکي چې ویې چکم، دا محبت نه ده. که د دې وجې نه خوند ورکي تږی نه یې دغسې روانې اوبه خوند درکوي، دا اصلي محبت ده. دا چې د دغه مقصد دپاره چې تږی کشکې مې چکلی وای، نو دا بیا لذاتي محبت نه ده، د چکلو دپاره محبت ده. دا محبت ډېر دوام نه کوي. نو د انسان فطري و طبیعي محبت له اوبو سره سته که نه، که تږی هم نه وي سته که نه. له شنو سره خضراواتو، شنه پټي و ګلانو، د دې سره هم د انسان طبیعت. د شنو سره که د تا محبت د دې دپاره و چې ویې خورې، نو دا د دې په خاطر و چې ویې خورې محبت. نه، که د دې دپاره نه و دغسې دا شنه ډېر خوند کوي، دغه محبت لذاتي محبت ده. یا یو ښایسته مخ سره د تا محبت ده، د دې په خاطر نه چې ته قضا د شهوت وکې، صرف د دې په خاطر چې بس داسې خوند ده پکې، نو دا هغه محبت لذاتي محبت ده. نو درې علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي: روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسې بې له دې نه شرعاً دا معلومیږي چې ورته ګوره، نه، کتل ناروا دي بیا مخ ته، پردي مخ ته یا په شهوت باندې یا پردۍ ښځې ته یا کشر هلک ته، دا به اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري. مونږ یې هغه فطري هغه باندې بحث کوو. دریم او کله داسې نه ده چې دا د مخ سره تنها د انسان محبت وي. علامه ابن العابدین الشامی وی مونږ یو میدان به و، د میدان کې به خلک راتلل او ورزش به یې کو، و یوه حسینه ښځه به دې مجلس ته راتله، د بل چا نه دی نقل کوي. ډېره ښایسته ښځه به راتله، یو اوښ د میدان ته به دا اوښ هم راتله. دا اوښ به چې راغی وي داسې به یې کتل چې ښځه چېرته ده، چې پیدا به یې کړه نو دا اوښ به راغی وي، د ښځې په دې مخ باندې به یې داسې مخ ورکېښوده. دا غیر له انسان نه نورو حیواناتو ته هم خوند ورکوي. او یک چیز دیگر که سبب محبت میشه او مناسبت خفیه است. یک مناسبت مخفی است که به او کس نمیفهمه. یک بچه ریزه که محبت داره امرای بچه ریزه محبت داره. اینجا یک مناسبت خفیه است. بچه ریزه امرای کلانا محبت نمی کنه، امرای بچه دیگه بچه ریزه نجار امرای نجار خود، پوهنتونی امرای پوهنتونی خود، طالب مدرسه امرای مطالب خود محبت میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه الارواح جنود مجنده وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ارواح الله عز وجل که ارواح را پیدا کردن که دامیتان که در مابین روح اینها محبت پیدا شود، اون محبت باز میکنه. وقتی که در مابین روحهایتان مناکره صورت بگیرد، در مابین ابدان شما بدی به وجود می آید، محبت به وجود نمی آید. علما میگه این مناسبت خفیه امتزاج الروح مع الروح، یک روح امرای دیگر روح امتزاج میکنه، یک جای میشوه، از مابین این محبت به وجود می آید، بس به امو مناسبت محبت پیدا میشه. در مکه مکرمه یک زن بود ضاحکه، یعنی مردم میخندید، بسیار یک زنی بود که مردم میخندید، یعنی چیزایی میگفت که مردم به خنده بیاره. او زنی به مدینه هجرت کرد، به مدینه آمد.
رسول الله صلی الله علیه وسلم از عایشه رضی الله عنها پرسان کرد او زنی که در مکه بودن مهاجر شدن ایمان آوردن کجا هستند؟ و اینجا در مدینه یک زن دیگه است. او زنم بسیار زنی است که مردم میخنده، یعنی چیزایی میگوید که مردم بخنده میاره. امرای او زن یک جای شده. رسول الله گفت الارواح جنود مجنده. این یک به مناسبت پیدا کرد امرای خود. او زنی که مردم در مکه بخنده می آورد، او زنی که در مدینه آدمها را بخنده می آورد، او را که اینجا هجرت کرد اردویش برابر کرد به یک مناسبت. این یک سبب دیگه از محبت است که مناسبت پیدا میکنه. او بعضی مناسبت ها در افعال است. مثلا در مابین ما و این محبت پیدا میشه. اینجا امو مناسبت خفیه، ما در بعضی مقاصد امرای شریک هستیم. او مقصد این داره، او مقصد ما هم داریم. مثلا شما دیدین که ملاها امرای چرسیه یک روز چشته باشه؟ شما دیدین که یک روز معلمای پوهنتون امرای چرسیه و پودریا در زیر پولی سوخته ششته باشه؟ همه چرسیه بس امرای خود با مو مناسبتی که میکنه، یک فعل با مو مناسبت یک جای میشه، همه یک جای شده باشه. شما ببینین با امو یک مناسبت و با یک فعل و با یک همیشان یک جای میشن. مثلا یک کس که قمارباز باشه باز امرای خود پیدا میکنه، اما قماربازا دیگه با امو مناسبت خود پیدا. مثلا یک میمان در یک جای بروه نو دیگه امو قماربازا خودش با مو مناسبت، چون ای و اونها در ای صفت شریک هستن، با مو صفت پیدا میکنن. یا مثلا یک کسی هستن چرسی است، به یک قریه رفتن میمان رفتن، نو اونجا که به کدام خانه رفته او خانه مولاست، مثلا بیخی چرسیه را بد میبینه. خوی که بیرون رفتن دیگه بس امو چرسیه هم رایش سر میخوره، یک سیگرتی را نمیزنیم، کار برابر میکنه، با مو مناسبت خدای امو چرسیه هم رایش سر میخوره. یک عادت الهی است. یکی از اسباب محبت مناسبت خفیه است. ارسطو نه، ابو علی ابن سینا میگه و ما یک قاعده را در فلسفه گفته بودیم، الجنس یمیل الی الجنس. هر جنس محبت میکنه، میلان میکنه با مو جنس خود. و یک روز دیدیم که یک کبوتر و یک غراب، ما در پشتو میگیم کارغای زاغ، ای را دیدیم در یک چمن یک جای میرقصه. ما گفتیم قاعده علمای علم فلسفه شکستن. چرا یک غراب و زاغ و دیگه کبوتر امرای خود و ای را که دیدیم و بسیار خفه شدیم که به نزدیکش آمدیم، اونا را پراندیم، اردو اعرج و گوڈ بودن، پایلنگ بود، هم کبوتر و هم زاغ. به این مناسبت این محبت کرده بود. همه خادر انسان یک صفت باشه، به امو صفت اینجا مناسبت و محبت به وجود می آید. شما در سفر بیروین در حج می بینین مولا امرای مولا یک جای روان است، تجار امرای تجار پیدا کرده، او در مدینه منوره کشیشته، مو گپای میکنه خیلی که به افغانستان بیریم بعد تجارت چی شوی طور میکنه. مولا که امرای مولا میره، هر کس به مو جنس خود میلان میکنه، امرای او مجلس میکنه. این مناسبت خفیه است. حتی این مناسبت خفیه که امتزاج ارواح است، ای قدر پیشرفت میکند وقتی که معشوق مریض شود عاشق مریض می باشه.